أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. پدې آیت کریمه کې د یو عظیم گناه کبیره د هغې د سزا ذکر کوي. گناهونه دوه قسم دي، یو ته واړه گناهونه وایي، یو ته لوی گناهونه وایي. واړه گناهونه الله تعالی په نیکو ختموي. سړی چې منځ کوي په دې دا واړه گناهونه ختمیږي، او دس چې کوي یا نور نیک اعمال کوي، یا د دنیا سے مصیبت او تکلیف په انسان راشي، بیماری راشي، غم راشي، په دې الله دا واړه گناهونه ختموي. لوی گناهونه دوه قسم دي. یو هغه گناه ده چې هغې ته کفر او شرک وایي، هغه بغیر د توبې نه بخښلی کېږي. که یو انسان توبه وویسته، یو کافر او یو مشرک، نو الله به ورته کفر او شرک معاف کړي. او که چرته توبه ونه ویستله او بې توبې د دنیا نه کافر یا مشرک لاړ، د ده د قانون د الله د قانون مطابق د بخښنې اسم نشته، دی به همیشه په جهنم کې پروت. دویم قسم هغه لویه ګناه ده چې د کفر او شرک خو نه ده، د هغې نه لاندې ده. دا بیا دوه قسمه دي. یو هغه دي چې د بنده یا د الله د حق سره تعلق دی، حرام مال دی د بنده قرض پې پورې دی، یا د خدای حق منځونه پې پورې دی نه دي کړی، او یا زکات یې نه دی ورکړی، روجې د رمضان نه دی نیولې. نو دا د الله حقوق او د بنده حقوق دي. دام په توبه نه معاف کېږي. دی به دا حقوقو کې ځان له غاړه خلاصوي، د هغه بنده نه به معافي غواړي، یا به خپل قرض ورکوي، یا د چا حرام چې والی دی هغه نه به معافي غواړي، یا به خپل شی ورکوي. او دغه رنګې که منځونه پې پورې دي دی به قضا کوي، او که روجې پې پورې دي نو دی به نیسي، او یا د هغې د فدیې متعلق احکامات دي. بعضې ګناهونه داسې دي چې کبایر د لوی ګناهونه دي، کفر او شرک خو نه دی، خو د هغې نه لاندې لوی ګناهونه دي. هغه الله پاک په توبه او د بنده او د الله د حق سره تعلق هم نشته. دومره د الله حق تلفي ده چې د الله نافرماني شوې ده. نو که سړی په سچ او په اخلاص توبه وباسي، نو پروردګار به ورته دا ګناه معافه کړي. غټ غټ ګناهونه کم دي، هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم تشمیرلی دي. یو په لویو ګناهونو کې بدعملي او زناکاري ده، الله یې مسلمان وساتي. دا ډېر لوی سنګین جرم دی، او د دې سزا په ټولو سزاګانو کې سخته سزا ده. یو هلک او یو جنۍ، دا که یو بل سره بدعملي وکړي، خدای دې وساتي، نو که دا واده کړي نه وي نو دورې به وله ورکوي، او که دا واده کړي نو سنګساری به. قرآن شریف کې الله فرمایي الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. سړی هلک به هم 100 دورې وی، او سړی به هم جنۍ به هم 100 دورې وی. اوس قرآن شریف کې الله وی ولا تأخذكم بهما رأفة في دین الله. فهم کوا دا الله د دین او د الله حکم دی، زړه کې د نرمي را نشي، د بنده لږ خفه کېږي، یاره اوس به توبه وباسي، دورې به نه ورکو، یا لږې کمې به ورکو، وی نه دې کې به رحم نه کوې، زړه کې به نرمي نه راولې، سزا به ورکوې. او ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، که الله او د آخر ورځ منې، خو د الله د حکم پابندي به کوې، دورې وله ورکه، نرمي پکې مه کوه، زړه کې پې رحم مه راوله. او بیا فرمایي عجیبه ټکې دی، وی وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، وی چې دا سزا ورکوې کوټه کې پټه مه ورکوه، د خلکو مخکې ورکه، مسلمانان ورته راجمع که، او دې سزا ته الله عذاب وی چې دا یو لوی عذاب دی. خلک جمع که چې خلک یې وویني او عبرت یې والي، او بیا دا ګناه څوک نه کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا یو څو حادثات شوي. یو سړی راغی حضور پاک مبارک ناستو، او دې ورته وی د الله رسوله مانه ګناه شوې ده. نبی علیہ السلام مبارک ته مخ بل طرف ته واړه. مطلب یې دا چې زه خو که څه ګناه شوي توبه به وباسي، ځي به څوک به یې پرېږدي، چې بل طرف ته راتاو شوې ده، الله رسوله مانه یو سنګینه غلطي شوې ده، ګناه شوې ده، او زه راغلی یم، په ما د خدای حکم جاري که. نبی علیہ السلام ته بل طرف ته مخ واړو، بیا راتاو شو، بیا ووی بل طرف ته مخ واړو، هغه بیا ورتاو شو، بیا ووی او څه وایي، وایي زه دا تابعدار یم، زما وجود حاضر دی، د الله چې څه حکم یې په ما جاري که. نبی علیہ السلام ورته فرمایه بک جنون، هلکه لیونی خو نه؟ وی نه جي بالکل ټیک ټاک روغ یم. څه چل دې کړی دی؟
ما پلان کې خدای ته لاس ورچولې دي ګناه مې کړی هسې به دې ورته لاس وروړي وي نه حقیقي ګناه مې کړې ده هسې به دې ورسره خپل هغه شهوت وجود نږدې کړي وی صاحب هغه کوم مې ګناه کړې ده کوم خاوند چې ښځې سره ګناه کوي نورې خبرې رستو دي او دقه دې زما وجود حاضر دی د الله چې څه فیصلې غاړه بستا خلک وایي صحابهونه دا غلطي شوې ده او دا شوې ده قسم غلطي او ګناه د پیغمبرانو نه کېږي هغه معصوم او محفوظ دی او د صحابهونه به کمې کېږي د مونږ په نسبته پاک خلک دی خو بعضې غلطۍ کېږي ګناهونه کېږي خو لیکن داسې توبه به هم په مخ د ځمکه څوک ونه باسي کوم چې صحابه کرامو بېزدل په ما د الله حکم جاري کا نبی علیہ السلام چې پوره تحقیق وکړ نو بویت صحابو ته حکم وکړ دې بوځي او دې سنګسار کې ځکه ما درته وویل چې یو انسان واده شوی وي او دویم شرط دا چې مسلمان وي او دریم دا چې بالغ وي او څلورم پکې دا شرط چې دی به ازادي او غلام او وینځه بني نو دی خو مسلمان هم بالغ هم لیونیم نو او آزاد انسانو غلام هم نو او مسلمان هم دی وی دی واده کړم دی سنګسار یې کې صحابه د نبی علیہ السلام په حکم باندې سنګسار کړ پکانو باندې شروع پې وکړه نو چې شروع یې پکانو پې وکړه نو خامخا سړی چې په تکلیف کې پرېوځي او د کاڼې غذاري نو منډه وایي نو دې غریب منډه کړې یو صحابي دی حضرت عمر هغه سره د مخې ته د اوښ د جام هډوکې پروت د اوښ د جام هډوکې خو ډېر درونه مې او مضبوطه مې خو هغې یې په دې سر و را پرېوت غریب وفات شو په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د وینو څاڅکي پرېوت د هغه د خولې نه ورته خیره وخته وی خدای دې داسې کا که تا دا ګناه نه وې کړې نو نن به زمونږ جامې او وجود په وینه نور رنګ شوي صحابه چې رالل نبي علیه السلام ته یې ویل ولې حضور پاک په موقع نو حاضر د هغه دپاره خو امت په شان د اولاد دی اولاد ته سلطې ته به ټینګولی شي وی څه چله مو کو وی صاحب سنګسار مو که تر هغې پورې چې دی غریب مړ شو وی منډه یې وواله یو صحابي په د اوښ په جامه وویسته نو را پرېوت او احساس کی په حضرت عمر پرېوتل د وینو نو خیره یې ورته وکړه نبي علیه السلام ډېر سخت غصه شو وی عمر ډېر بد کار دی ښه دی ونه کړل وی قسم مې دې په هغه ذاتي چې زما سا د چا په اختیار کې ده د داسې توبه استې وه چې د دا توبه د مدینې په ټولو ګناهګارو خلکو تقسیم شي د ټولو توبه به الله قبوله کړي بلکې یو بل روایت کې داسې لفظ دی وی داسې توبه یې ویسته که په مخ د ځمکه په ګناهګارو تقسیم شي الله به د ټولو توبه قبوله کړي او هغه انسان ته خیره کې چې هغه خپل ځان باندې سخا وکړه دغه ګناه پټه کړې وه نه پې ګواو نه ته څوک خبر و او ځان باندې سخا وکړه ځان یې قربان کړه چې زما سا دا او زما وجود د الله حکم ته تابعدار د الله حکم په ما جاري کا نو کم انسان چې داسې توبه وباسي چې ځان قربانوي او الله ته ځان سپاري د هغه نه بهترین سړی بل کوم کېدی شي څومره سخته سزا شوه سخته ده که نه که سړی مرګ وکړي خو توره باندې به دې سر ووایې مرګ خو دواړه دی خو په توره به سر ووایې خبره خلاصه شوه او که یو سړی هغه کافر شي مسلمانی پرېږدي او کافر شي مرتد شي په توره تې سر ووه که توبه نه وباسي مړ به شي لیکن چې زنا وکړي نو مرګ یې دی خو دونه خطرناک مرګ پکانو به ولي تر هغې پورې به دې پکانو ولي تر څو چې د نه ساني وتې وایه سخته سزا ده که نه ده ډېره سخته سزا ده دې نه تاسو معلوم کړئ چې جرم څومره سخت دی سزا خو د جرم په مقابله کې وي معلومیږي دا چې جرم ډېر خطرناک او ډېر سخت نو سزا هم د هغې په مقابله کې خطرناک ده زموږ د پسه ښځه راله د هغې ښځې نوم غامیدي یو دی لقب وی صاحب زه په ما د خدای حکم جاري کا ګور هغې ته پته وه چې دغه بې سزا ده ورته معلومه ده بیا راله وی په ما د الله حکم جاري ته څوک یې وی دا هغه د ماعز سره بدنام یم د دې په ګېډه باندې ماشوم ورته وی داسې وکړه دې وخت تاله سزا نه درکړم زه په قلار ځه او چې دا ماشوم دې پیدا شي بیا راځه که د دې زمانې بندونه تښتېدلې و بیا چېرته راته ځان به یې پټ کړی و ګواه خو پې نو چې ماشوم یې پیدا شو دغه د چې راله وی صاحب زه هغه ښځه یم او په ما د الله حکم جاري کا وی صبر وکړه چې څه موده تېره شي چې څه موده تېره شوه بیا راغله وی صاحب په ما د الله حکم جاري کا مړه نه شم الله هسې نه آخرت ته مجرمه لاړه نه شم په ما د الله حکم جاري کا وی دا ماشوم او ماشوم یې په هغې کې صبر وکړه دا ماشوم ستا پیو ته محتاج دی دا ماشوم ضایع کېږي چې دا ماشوم کله د خپل خوراک قابل شي او خپل خوراک خوري او تا نه د پیو نه پرې شي نو بیا راځه ماشوم له پی ورکړل چې ماشوم لږ لوی شو نو ماشوم یې ځان سره راوسته زه وایم قسم د ایمان دی ته ورته پته ده چې سزا مې دغه سنګسارېدل دي دا هم ورته پته ده چې دا ماشوم رانه پاتې دی او بیا هم راځي الله خفه نه شي خیر دی که ما ته تکلیف والا سزا میلو شي خو چې الله خفه نه شي راله هغه ماشوم یې ځان سره راوسته او هغه ماشوم له ډوډۍ په لاس کې ورکړې وه ډوډۍ لاس کې ورکړې وه او اوږې کړی و چې دا ماشوم ډوډۍ وخوري چې نبي علیه السلام ته پته ولګي چې ما ته حاجت نشته وی صاحب دا ماشوم مې وګوره که نه دا دې ډوډۍ په خپله خوري
ما ته ضرورت نشته. او ماشوم لاس کې ډوډۍ نیولې وه او خوړلې، ما بچې مې دا الوی شوی دی او په خپله ډوډۍ خوري، ما په یو ته عزت نشته. الله دپاره په ما د خدای حکم جاري کړ. نبي علیه السلام هغه ماشوم چاته حواله کړ، وی د دې حفاظت نگراني به څوک کوي، هغه یې ورکړ او دا زنانې بوتل هم صحابو نه غلطۍ کېږي، خامخا شوي دي بعضونه، خو ایمان یې کم ایمان و، دې ته ایمان وایي دا چې دا ماشوم به مې څه کوي او دا خو به ما سنګساروي، زه راشه بس چاته اډوغن نه کوم. تاسو دې نه رونو اندازه ولګوئ چې سنګسارېدو والا مرګ دا ډېر د خطرې مرګ دی. دا دومره د خطرې مرګ چې په کوم جرم میلاویږي معلومیږي دا چې جرم ډېر سنګین دی، دا الله په نزد ګناه ډېره خطرناکه ده. الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم. دا د قرآن شریف آیت دی و دې ته منسوخ التلاوت حکم باقي دی. کم انسان چې هغه واده کړي سړی وي او ښځه او هغې زنا وکړي بدعملي وکړي رجم یې کوي. دا یو عبرت بشي نورو خلکو له چې بیا به څوک دا بدعملي نه کوي. الله ګوره ډېر د غلبې خاوند دی، که دا سزا دې ورنه کړه نو ته مجرم یې، قیامت کې به سره الله ګوري. او الله د ډېر لوی حکمت خاوند دی، دا سخته سزا یې ولې مقرر کړه چې بیا دا جرم څوک نه کوي. دا ډېر خطرناک جرم دی. خدای مخکې که د چا لور خور سره څوک دا جرم وکړي دا څومره رسوایي ده. مرګ به راته وبخي خو دا جرم به راته ونه بخي. هسې چې مې پردۍ لور خور ته په بد نظر وکتل خلک وایي وجلې به دې هم خو داسې به دې نه کول. نو جرم خطرناک سنګین جرم، سزا هم سنګینه خطرناکه ده. زمارونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، وی صاحب ایمان ته بیړه کېږي خو یوه ګناه داسې ده چې د هغې نه زړه نه شم صبرول. هغه څه ګناه ده؟ وی هغه زنا ده. بدعملۍ ته دې تړه نه شم ټینګولی، دا ګناه راکې موجود. رونو دا په عربو کې د نبي علیه السلام د راتلو نه مخکې ډېر خطرناک رواج. عایشه صدیقه رضی الله عنها کې حدیث دی، ابو داود شریف کې مشته، بخاري کې مشته. وی د نبي علیه السلام د راتلو نه مخکې په مکه مکرمه کې دا جاهلیت او چې زناګانې به عامې کېدې، په کورونو به خلکو جنډې ودرولې وي. دا به د دې نښه وه چې که څوک خپل ارمان پوره کول غواړي نو دې کور ته دې ځي. دا جنډه ګوره ښکوله او جنډه به په کور ولاړه او داسې به م وه چې ګڼ کسان به ورغلل په یو کور باندې او یو زنانه سره به خپل حاجت پوره کړي. بیا به هغه زنانه ماشومه شو، دې زنانه به هغه ټولو سړو پسې سوال جواب ولېږه چې هغه کومو سړو به ورسره بدعملي کړې وه. دا د هغې قانون و چې هغې به پټېدی نه شو، انکار به یې نه شو کولی، دی قانون و. سړي به رالل نو دوه خبرې به بیا په یو ګوته کېښوده، وي دا ماشوم ستا نه دی، هغه به انکار نه شو کولی. دا هغه ماشوم خرچه او د دې ښځې خرچه به ټوله د هغه سړي په غاړه وه او دا ماشوم به هم د هغه سړي په نسب کې داخل شو. او کله به علم قیافې والا دا پالګر راوستل نو د ماشوم لاس وخپو ته به یې مو کتل، هغه د هغه زناکارو یو کس لاس وخپو ته به یې مو کتل، نو چې چا سره به هغه پال برابر شوي دا د دې سړي نه دی، دا ماشوم به د هغه شو په نسب کې او د دې ښځې خرچه او د ماشوم خرچه به ټوله په هغه زناکار. دا دوه قسمه شو. بل قسم څه وه؟ ادا به وه چې یو سړي به خپله ښځه په خپله یو خان له یو چودري له او یو ملک له ولېږله، خپله ښځه په خپله وی لاړه شه او ته د هغه سره دا خپل کار وکړه، دا بدعملي وکړه. نو چې ورسره په خپله به خاوند ښځه لېږله دومره بې غیرتي، نو چې هغه سره به هغه خپل خواهش پوره کړه دا ښځه به راله نو دا خاوند به ورته نه نږدې کېده تر څو چې د دې امید معلوم شي. او دا به یې ولې کول؟ وایي چې زمونږ په خاندان کې د فلانکي خان او د فلانکي نواب او د فلانکي چودري او د فلانکي سیټ نسب رادن نه شي، د هغې یو بچی زمونږ خاندان کې رادن نه شي او د هغې نسب زمونږ په خاندان کې راشي. او بله عایشه صدیقه فرمایي بله به داسې نکاح کېدل لکه دا اوس چې وي زمونږ سره نکاح کېږي. وی خدای پاک حضور پاک مبارک راوسته، وی د جاهلیت د زناګانو هغه سلسله خدای پاک بنده کړه. او سوچه نکاح د هلک او د جنۍ په منځ کې، د هلک په خوښه او د جنۍ په خوښه او د هلک د خاندان او د جنۍ د خاندان په خوښه هغه سوچه نکاح روانه ده او سوچه نسب ته پیدا کړي. د جاهلیت زناکارۍ او بدعملۍ خدای پاک ختم کړي. نو دا رواج و، دا سړی راغی او حضور پاک ته کېناسته، وی صاحب زما اړه کېږي ایمان ته خو یوه ګناه داسې ده چې اړه نشم صبرولی، نو که ماله په ایمان کې د دې یو ګناه اجازت راکې نو زه مسلمانېږم، او که د اجازت پکې نه نو بیا نه مسلمانېږم. وی کومه ګناه ده؟ وی زنا د بدعملي. صحابه ورته وی اوف 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 داسې کې د نبي علیه السلام په مخ کې دا خبرې کې؟ وی زه نشم ټینګولی د دې ګناه، که د دې اجازت پکې وي خو ډېره ښه ده، که نه نو بیا نه. نبی علیه السلام مبارک ورته غوسه ونه کړه، ګورې ډېر هوښیار او نه ورټه او نه ورته وی چې نه زه خپل کار کوه، په طریقې پوهې کړه. وی دا ته چې کوم اجازت د زنا په اسلام کې غواړې اتحبه لاختک، وی خپلې خور له دا ګناه خوښې؟ که ستا خور سره څوک دا ګناه وکړي؟ دا سړی ورته څه وایي؟ وی نه نه بأبي و امي،
مور او پلار مې درنه قربان، زه خور له ما خور ته به څوک نږدې شي چې زه برابر کړم، نه زه خور له خوښوم نه به بل انسان خور له خوښوي. اتحبه لامک، دا ګناه مور له خوښوي چې ستا مور سره څوک دا ګناه وکړي. وی قربان دا څه وی؟ وی نه زه مور له خوښوم او نه بل څوک مور له خوښوي، زما مور ته خو دې څوک نږدې شي. اتحبه لبنتک، لور له خوښوي چې ستا لور سره څوک دا ګناه وکړي. وی قربان دا څه وی؟ وی نه زه لور له خوښوم او نه به بل څوک لور له خوښه کړي او زما لور ته خو دې څوک نږدې شي. بس اثر یې پېښ شو. وی ګوره خپلې خور له دا نه خوښوي او نه خپلې لور له خوښوي او نه خپلې ښځې له خوښوي او نه خپلې مور له خوښوي، نو چې ته دا ګناه کوې چا سره به کوې؟ او د چا لور نه، د چا خور به نه، د چا مور به نه، د چا ښځه به نه، نو ته خو اوس وایې چې نه زه خوښوم. نو بس سړی پوه شو. وی بس صاحب زما توبه در دغه ګناه نه ماته ایمان ښایه، په طریقه پوه کوي د ما توبه د ایمان راته ښایه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مو د کلمې شهادت پړو او ایران نږدې شه په دې زړه باندې ولې داسې په دې سینه لاس کېښه، اللهم طهر قلبه، خدای د ده زړه پاک کړي، واحسن فرجه، او خدای اندام مو له پاک کړي. دا دویمه ورته وکړله. هغه صحابي داسې شو چې تر مرګه پورې به په لاره سر ټیټ روانو. وی دغې نه پس ما په خپله زندګۍ کې چې ته په پردې ښځې نظر نه دی پروت دی، ټوله توجه الله ته شوه. نو زما وروڼو کومه ګناه چې سړی ځان له نه خوښوي، خپلې خور له نه خوښوي او دا ډېر بد ګڼې چې ستا خور سره څوک دا غلطي وکړي او نه خپلې لور له خوښوي او نه خپلې مور له خوښوي او نه خپلې بیبي له خوښوي، نو چې ته چا سره دا ګناه کوې هغه به څه وکړي؟ ابه د بل انسان د بل مسلمان خور به یې که بني، د بل مسلمان لور به یې که بني، د بل مسلمان ښځه به یې که بني، د بل مسلمان مور به یې که بني. نو ستا عزت خدای مکه که چا تار که نو ته به ټوپک رالې او په سلو ډزو به دې کار ونه شي. کوشش به کوې چې زما ورسره څه چل وکړې زما عزت یې والودو، نو ته د بل مسلمان عزت ولې والودو؟ د خدای نه نه یریږي، خدای په سر ولاړ دی، الله به څه وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان په دې ګناه کې مشتمل وی د ده نه ایمان و د ایمان، او حضور پاک مبارک دا ګوتې داسې کړې وی د ایمان دا رڼا، د ایمان دا رڼا. ابن عباس دا معنا کوي رضی الله عنه، وی د ایمان دا رڼا ته داسې لاړه بار وته، نو چې د دې ګناه نه اخوا شو ګناه پرېږدي نو دا رڼا ورته بیا ورا واپس شي. نو وروڼو که دغه وخت سړی مړ شو څه حال به وي؟ ٹھیک ته مسلمان به مري، کافر به نه مري، لیکن د ایمان رڼا چې نو چې تش بله فی رڼا پکې نه څوک پې څه کوي؟ د ایمان د رڼا نه، د ایمان په تیاره کې لاړ د دنیا نه، څومره لویه ګناه ده او خطرناک دی. خدای دې مسلمانو ساتي. دا لوی جرم دی دې زمانه کې، په لوی مصیبت خلک مبتلا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخر زمانه مطالب، زلزلې به راځي او فتنې به راځي، علم به ختم شي، جهالت به زیات شي او عذابونه به ځمکه به شلیږي، خلک به پې ننوځي او کاڼي به په بعض علاقو کې د بره نه راورېږي. وی د الله رسوله دا به تللی، وی دا به هغه زمانه کې بدعملۍ په مخ د ځمکه زیاتې شي. دا څومره عذابونه چې نن را روان دي، د دې بنیاد څه دی؟ دا بدعملۍ دی او دا لویه فتنه ده. خدای پاک دې مسلمانو ساتي، لویه فتنه ده. ور یوازې د اندام زنا نه ده، د سترګو زنا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زنا العین النظر، د سترګو زنا دا نظر کول دي پردی ښځې ته او پردی هلک ته، او د غوږونو زنا دا د پردی ښځې خبرې د شهوت په بنیاد اورېدل دي، او د ژبې زنا دا پردی ښځې سره د شهوت په نظر خبرې کول دي، او د لاس زنا پردی انسان ته لاس وروړل په غلط نیت باندې. یوازې د اندام مخصوص زنا خو نه ده، د سترګو شته، د غوږونو شته، د ژبې شته، د لاس شته. د دې نه د رب العالمین مسلمانو ساتي. او نن سبا د دې ټولې فتنه موبایل دی. خفه کېږئ مه، فتنه نه فتنه ما اورېدلې دي. موبایل یوسي او په دې بعد دکانونو کې دکانداران ورته په هغه موبایل کې غلط او ګنده فلمونه اچوي او په 25 روپۍ باندې ورته غونډ یو 25 فلم ور واچوي. اورېدلې مې هغه دې بیا ګوري. پخوا به ته سینما له څونه خرچه به پې کېده، هلکه ټي وي راوړه کور کې ورته کېنه، څونه خرچه به پې کېده. چا مخکې به یا کتې دا خو کور ګوټ کې کېنه، یو فلم ګورې، دوه ګورې، درې ګورې، څلور ګورې. دا چې کوم انسان ورته دا ګناه په موبایل کې اچوي دا ورسره سر کې شریک دی، دا خو غرق شو، دا خو تباه شو، غرق شو. ځکه دې خو شلې یو ته واچول، شل فلمونه بل ته واچول، شلې بل ته واچول، شلې بل ته واچول. دروازه چې دا زرګونه فلمونه کتل کېږي او د زرګونو خلکو څومره ګناه کېږي، د دې برابر ګناه د دغه چونکي کېږي.
من فسن فی الاسلام سنتا سیئتا فله وزرها ووزر من عمل به. غلطه ګناه خلکو ته ښکاره کړه چې څومره خلک په دې ګناه کې لګیا دي مبتلا دي، دغه ګناهګارو چې څومره ګناه کېږي د هغې برابر د هغې به نه کمېږي، د هغې برابر ګناه به دغه سړي کېږي. لومړی قتل په منځ د ځمکه قابل ایجاد کړی دی. رسول الله مبارک فرمایي تر قیامته پورې څومره قتلونه کېږي او د قاتلانو څومره ګناه کېږي، د هغه قاتل ګناه به نه کمېږي او د هغې برابر ګناه به د قابل په تله کې اچولو کېږي. ظالمه د 100 روپو لپاره د امت تباه کړه رسول الله. الله اکبر. د دې امت لپاره رسول الله مبارک څومره محنت کړی دی، د دې اسلام او شریعت لپاره هغې غریب د هغې په غاښونه مبارک شهیدان شوي دي، هغې وطن پرېښی دی، هغې جهادونه کړي دي. هغه امت او هغه شریعت په 100 روپو برباد دی. خپل اسلام څه کې امت ته تباه کړه، غرق ته کړه. دا مقابله وکړئ ذهني طور. دا کاروبارونه مه کوئ، دا د ګناه کاروبار دی. د هغې په ځای نعتونه واچوه، د هغې په ځای د علماو تقریرونه واچوه، د هغې په ځای درس حدیث واچوه، د هغې په ځای ترجمې واچوه، نو فایده به امت ته ورسېږي. ته خو یې ما 10 روپۍ وګټلې، 10 روپۍ دې واچول، نو په دې شو کې د 10 به ګټلې، زیاتې ولې نه ګټلې. څه به پرې د دوکان خرچم کېږي دکاندار، نو 10 روپۍ باندې ځان له آخرت تباه برباد کړه، آخرت پې برباد کړه. دومره ګناه به وګټې، قسم په خدای که قیامت کې وړی شي بیا نه چې وړی، او امت دې برباد کړه. رسول الله په زړه دې داغونه راښکل، هغې چې کم محنت کړی و دې لپاره او کم کوششونه کړي او صحابو کم محنت کړي، تابعینو کم محنت کړی دی، اوسه پورې علما کم محنت کې لګیا دي، کوڅه په کوڅه غریبانان ګرځي چې مه کوئ مه کوئ، دې ټول برباد کړي. دا ولې کې داسې؟ دا د موبایل د لاسه دا غم دی. دا بل شی څه ورته وایي، ټلیفون په دغه کې انټرنېټ دی که څه بلا د جرم کې خلک پراته دي او کافر. ګوره عجیبه خبره، هر شی ګرانېږي، دا ټماټر ورځ تر ورځه ګرانېږي، الوګان ورځ تر ورځه ګرانېږي، پېټرول ورځ تر ورځه ګرانېږي، اوسپنه ورځ تر ورځه. داسې شی به ما ته په مخ د ځمکه ونه ښایي چې هغه ورځ تر ورځه ارزانېږي بې د موبایل نه او بغیر د دې ګمراهۍ د سمونه. خدای خبر دا ورځ تر ورځه چې پرون په 1000 کېده، بیا په 10,000، بیا په 20,000. دا د ګمراهۍ سامان ورځ تر ورځه ارزانېږي. څه ورته وایي ککوړې سیډیان، بس یو سیډي کې مې اورېدلي په سوونو زرګونو فلمونه او په 15 شپږ روپیو په 10 روپیو په 10 روپیو مې خدای د قهر نه ویریږي. ډېر لوی عذاب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته خدای د قبر عذابونه وښول. حضرت جبریل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام ورسره دي. یو غار مې ولیده، خولې تنګه و دننه کوله و، پکې اور بلېده او بربنډه لکان او بربنډ جینکۍ وې پکې، دا پکې سوځېدل. او چې کله به دا لمبې واله نو دا بربنډه لکان جینکۍ به د تنور دې خولې لره ورسېدل، د غار دې خولې وایي ما به وې راغورځېږي ته وایي بیا به هغه لمبه ښکته شه، دي به ویښله لاړل. تپوس مې وکړو د حضرت جبریل علیه السلام نه دا څوک دي؟ وایي دا زناکاره لکان او زناکار جینکۍ، هغه سړي او هغه ښځه چې زنا، دی د قبر عذاب دی چې ساعت وخېږي دغه عذاب دی، او باقي آخرت کې به ورسره الله راکاږي چې څه به ورله سزا ورکړي. تاسو د دنیا د سزا د اندازه ولګوئ چې دنیا سزا سنګسارې دل دي چې دنیا سزا دونه خطرناکه ده، جرم څونه خطرناک شو. د سترګو بدعملۍ، هلکان به په لارو کوڅو کې او ستا خور به هم پکې وي، دا څومره لوی جرم. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به صحابیات جماعتونو ته تلل، منزله باقاعده زنانه تلل، شاته صفونو کې به زنانه ولاړې او مخکې صفونو کې به سړي. نبی علیه السلام حکم وکړ سړو ته، وایي تاسو به هله کورونو ته ځئ چې ښځې کورونو ته ورسېږي، زر به نه ځئ، صبر وکړئ، سلام به وکړئ، تاسو به ناست شئ چې ښځې کورونو ته ورسېږي، جومات نه به ځئ. او هغې به حکم کو چې زنانه جومات ته راولئ، د اختر منزل هم راولئ، خو پړونې کې. یو بیبي ورته وایي صاحب وایي د بعضې ښځې او غریبانانې دي پړونې نشته، وایي بل ملګري نه دي پړونې وغواړي. د هغې مقصد به دا و د دین نوې زمانه و چې څه دین زده کړي او د دین خبرې واوري. عایشه صدیقه څه فرمایي؟ هغې وایي ښځې بندې کړي جومات ته یې مه پرېږدي. چا ورته وایي د حضور پاک زمانه کې چې به جومات ته ښځې تلې، وایي که نبي علیه السلام د دې ښځو دا حال لیدی وی نو پابندي به یې لګولې وه، لکه څنګه چې بني اسرائیلو باندې پابندي وه په ښځو باندې، وایي که حضور پاک دا حال لیدی وی پابندي به یې لګولې. دې وجې زموږ علما وایي دا د فتنې زمانه ده، وایي ښځې دې جوماتونو ته نه ځي. بعضې علما وایي د امام شافعي رحمت الله علیه یو قول و، هغه وایي بوډاګانې دي ځي خیر دی وایي او ځوانې دي نه ځي. نو یو ځل امام شافعي صاحب په لاره روان و، یو بوډۍ ښځه روانه وه په لاره، ډېره بوډۍ ښځه وه. نو یو بوډا سړی یې ولې په مخه ورغی، نو هغه بوډا سړي ورسې ټونګې مونګې ورکړه هغه بوډۍ ښځې له. شافعي صاحب وایي لکل ساقطة لاقطة، وایي دا هر رک شوي شي دپاره خامخا څوک موندونکي وي. دا به نه وایي چې لکه دا یو ټماټر دی او دا د چا نه دی پکار، یا لکه دا د اوږې یو پنیر د چا نه دی پکار، د چا به ټماټر ته مجتي، د چا به د اوږې هغه پلي ته مجتي. اوس دا بوډۍ ښځه ده او ډېره زیاته بوډۍ غریبه ده، تلو هم نه خو بوډا بابا ورته ټینګ نه شو. بعض وایي زما دا اعلان دی اډر دی چې بوډاګانې دې هم نوځي.
د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی ښځه چې بهر ته د کور نه وځي نو استشرفها شیطان وی شیطان یې د سړو په ذهن کې خشته ډولېږي سړي ته وی ګوره وته او په دې کتو کې فایده سره زه په دې نه پوهېږم دې ګناه ته په کتو کې فایده سره ډېره تاوان او د زیان نه حافظه ورسره کمزوري کېږي د سترګو نظر ورسره کمزوري کېږي د زړه نه ورسره د ایمان رڼا کمزوري کېږي چې څوک دا غلطي کوي نو د زړه نه د ایمان هغه رڼا روزي نو داسې وخت بیا راشي چې بیا عبادت ته شوق ختم شي او د خدای پاک سره چې د انسان کوم تعلق هغه تعلق ورو منقطع شي او چې سړی ځان ټینګولی شي حضرت یوسف علیه السلام ځان ټینګ نه کړی شو څو دروازې ورته زلیخې بندې کړې دا یوه دا بله وغلقت الابواب وغلقت الباب نه دی وغلقت الابواب دا جمع ده دروازې یې بندې کړې اوس هم په دې محلونو کې ډېرې ګڼې دروازې دي نو بچې بخاری شریف کې حدیث دی حضرت ابراهیم علیه السلام سره د خپلې بیبي د حضرت سارې په لاره روانو دی د تره لور ده او ډېره زیاته قرباني دی م ورکړه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د الله دپاره وطن او مور او پلار پرېښودل دارنګې بیبي سارې هم د الله د رضا دپاره وطن او مور او پلار ورڅه پرېښودل او یو ورسره رواره دی حضرت لوط علیه السلام په لاره ځي یو بادشاه دی ظالم هغې بادشاه خپل کارندګان په لارو کې ودرولي او دی ورته اډر کړی چې کومه ښځه په دې لاره ځي نو دا به راولی ماله او که دې ښځې سره خاوند دي نو خاوند به وله وجنی او که رور وسره نو رور به وله نه وجنی ځکه خاوند د ښځه خاوند نه چې واخلي خو هغه به ځان وجني او ځکه رور یې وي نو رور به ګزاره کړي چې زه خو چاته په نکاح کوم بادشاه په نکاح شوه که نه بې واده جنۍ ده ابراهیم علیه السلام چې سره د بیبي سارې رالل دی خبر شو انا پوی غلطی خو دا خو لار داسې اختیار کړه دا به اوس څه کېږي دی بیبي ته وایي وی په مخ د ځمکه نن ستا او د ما نه بل مسلمان نشته زه مسلمان یم او ته مسلمان او مسلمان سړی او ښځه دا رور او خور نو ما ورته رور او خور یو ګوره مخکې نه یې ورته توطیه تمهید کېښوده نو که تا نه د بادشاه تپوس وکړي یا د بادشاه کارندګان نو ته ورته وایه چې دا مې رور دی او که ما نه تپوس وکړي زه به یم چې دا مې خور ده چې یو بل دروغجن نه کړو مطلب دا چې زه به د مرګه بچ شم او الله به مې باقي امداد کوي تپوس یې وایي چې دا ښځه دې څه ده وایي دا مې خور ده هغې نه یې تپوس وکړه سړی دې څه دی رور دی خو د مرګه بچ شو چې بادشاه لی بوتله ظالم بادشاه هغه ته د ګناه مطالبه کړې ده دی الله تعالی سونه نیولي دی خدای پاک ما خو ستا د رضا دپاره وطن پرېښود او الله دا خو یوازې زما په جامه نه د هغه بوډا سپینګري په جامه هم خدای لوېده ستا پیغمبر دی څونه قربانۍ الله کړې واقعي ابراهیم علیه السلام اور کې وغورځولی شي غټې قربانۍ چې خدای ته یې لاس پورته کړ بادشاه دا خپشله شوه په ځمکه پرېوته هېڅ دې ونه شو وی ای جنۍ دا تا سوال وکړه دعا دې وکړه بس ما ماف کړه بیا به نه کوم وی ماف مې کړي چې ماف مې کړي دا خو ښایسته جنۍ وه او پاکه بیبي وه بیا غلطه اراده وکړه دی بیا ځل الله ته آه وکړه د مظلوم آه د خدای په دربار کې ډېر زر رسېږي بیا خدای راونیو جټکې واله په ځمکه پړه مخې پرېوت وی جنۍ وی دا ستا خیر راته وکړئ وی بس ماف مې کړه ما توبه بیا به نه کوم وی ماف مې کړه او بخاري شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې هغې ماف کاو بیا چې روز به کارندګار وي چې سړی باچا راله مړ کړو بل وی غم به وړېدو معاف یې کړه چې معاف یې کړه درې بارې بیا اراده وکړه دا ګناه خطرناک شی دی شیطان خو سړي سره چې بیا اراده وکړه دغه بیا دا خپې شله شو په ځمکه په سر د لاندې پرېوت وایي بس زما توبه ده بیا ماف مې کړه ماف یې کړه وایي ته څوک یې وایي دا زه یو سړی دی چې بار د هغه تاسو ته خو مونږ بهانه وکړه د هغه بیبي ابراهیم یې نوم دی او د خدای پیغمبر او ټوله قصه یې ورته اول نه اخره پورې بادشاه دومره مطمئن شو چې هغه څوک خپله وینځه یادوي او څوک وایي چې نه خپله لور هاجره یې وله په تحفه کې ورکړه ابراهیم علیه السلام بیبي ساره چې څنګه راله اوس الله مفسرین لیکي چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته دا منظر ښکاره کړی دی پیغمبرانو ته خو کشف کېږي هغه څیز چې په دې سترګو نه ښکاري هغې ته الله ښکاره کوي هغه دا ټول منظر لیده بیبي ساره راله ابراهیم علیه السلام ته وایي چې سړیا مبارک دی شه خدای پاک دا هغه کافر ظالم هغه سازش په خاورو بدل کړه وایي بلکل ما ته پته ده یو حرکت ما ته الله ستاسو ښودلی دې کې د الله دا حکمت و که بي ساره ورته ووایي ممکن ده چې د ابراهیم علیه السلام په زړه کې به شک وي چې دا جوړ ما ته دروغ وایي هسې نه چې نور به یې څه نه کړې خو لاس خو به یې وروړي که نه
نو چې الله ورته دا منظر خو چې د په زړه کې هیڅ قسمه شک او شبهه پاتې نشي. او ګوره دا دی اخدمنی هاجر ایمال هاجر د خدمت لپاره راغی. حضور پاک فرمایي په تلک امکم یا بنی ماج سما پیدا هاجر استاسو مور ده. صحابه ته وایي موږ د بیبي هاجرې په اولاد کیو، یعنی صحابه کرام قریش. نو چې ځان بیبي سارې بچ کو نو بچې نه کړی مشهور یو ولکو سودا خرڅوله. اوس هم د باز خلک په دې کوڅو کې سوداګانې خرڅوي. خشته خوبصورت الکو پکور کې دنه یو مالدار خزا ابره بالا خانه کې و د لارې ته قتل په دلک نظر شو. دلک سره قصه برابر شو. دا مې خوښ شو. انا وکړته ورشه دلک بار راوخه جو چې انا کوم چې د سودا کوم کور تر نه د سره پشکره کې سامان دي کور ته ورننه چې ورننه ود بر بالا خانه ته وخی دا شی پسو خرته دا پسو خرته دا یو شیرا لکله بل لکله وسره خان دا دی وتوي نه کې سامان له والا بن جزم څه کې خبرې دی وګړي اخره کې د ګناه مطالبه وکړي خدای وې نه زه ګناه چته کوم الله نه یریګم قسم نه کده ګناه په وخت په مخ کې ځان ته الله را مخامخ کې ګناه ده نه وشو د ګناه په وخت کې موږ الله یری ځکه موږ ګناهونه کوو الله نه یریګم وې خدای چالي ته ګوتې پلی پریدم دي چا او دروازه جلند کړی نو که دروازه جلند وی پریدم دي چته دروازه جلند کړی لالوم دي یا ودا ګناه نه سره وی خلاص یو کا غسل خانه شته لګاو دسماتو اخذ دی او بالکل او دسمات کا مخلاص من د غسل خانه ورشه دا الکلار غسل خانه ال دکیل بیو دسمات یو او غلبیو دسمات راواغی پدان کلک لکو مګ په مخې مو مګو په لاسونو چې دا ظاهري پلیتی خدا خو چې دنه پلیتی نه مرشي دا پلیتی به وینځم با او که دنه پلیت شم هغه سره بس کوم غیله ملاس نه ورته چې وینځم ا پلیتی راواغی ته په مخ او په لاسونو مګلا او بار روته چې څنګه روته خذوي داس مصیبت خدای ته تختی وی دی خواښوس ا دې تختی وی بس ما دروازه کولاو که شابت تختنه یک بختدان په ګندګي لري ټول کور دراله استاد بار ته وو بار ولم بل پاکي جامع هغه لک نه خدای سوق جوړ ته خدای جوړ جوړ دې به بزرګ ته شي الزام د زنا په لګیدل په جوړ د یو ماشوم په برکت باندې خدای پاک دا صفای وست نو چې سړی دانه چې ځان نشم بچ کول کزان بچ کې بالکل ځان بچ کول شي الله ځان تر مخ کې کزان بچ کول شي نن سبا بسنګ چل کې موبایل نه وسنګ ځان بچ کې او کوئی ایجوکیشن دا ګډ مخلوق تعلیم سره بس کې مونږ دا بعد سړی ګناه خو ګناه ده د مجبوره بشي بعض قصدن کوي لما یو شاګرد هغه ته قصه کوله یو سکول کې استاد و یو پبلک سکول کې هغه پبلک سکول کې لسم جنہ کېم کټ لستونو سره راځي لسم جنہ کې لستونی بل ترخونو پورې کمی سول او سره سره توري او د دې نیمه پندې نه لاندې دا پېم ښکاری وې د ما خو د اسلامیاتو پیرونو هغه جنہ کوته نصیحت وکړي چې بچی دا ګناه ده او یو د الکو جنہ نصیحت په بچ مخلوق تعلیم دی په ایجوکیشن الکو جنہ یو دی نه نو ما ته نصیحت وکړي چې تاسو لسم جنہ کې وګټي جنہ کې تاسو پیغله جنہ کې او دا لستونی کولاو مپرې ده دا ګناه ده دا ناروا دي د استادانو په نظر لګي زمونږ په لګي ولا کانو سوځي کې ناس یې نو سرم پټاوي لو پټه پسره وګت جامې په ما ته شریعت متعلق احکامات ذکر کړ وې سات سکول ته عالم پرنسپل وغوښتو هغه چې څنګه ولم یو سړی وسره ناس بما دا پرنسپل چې پرون تاسو سکول کې خبره کړې مې چې سم تعلق د پردي مې چې کړې مې مسلمانان یو د پردي خامخا ما ویلي وې چې ستاسو سرکار نشته تاسو خپل سبق خولو سره کار دي دې تاسو کار دی وې هغه کم سړی چې راغلی وی هغه وی چې زما لور ما بیګا راله سکول نه راله جړلې وی ما ته چې استاد مونږ ته وی چې بیا به دا کمیس نه چوي وګت کمیس باچوي وګدو لاستونو والا باچوي وی سړی ما ته وی چې مولانا صاحب مونږ دا جنکه دارالعلوم ته نه دی راوستي او نن دینی مدرسې ته مونږ ته دا ماحول معلوم دی دا ولا مونږ جوړو دا ماحول چې دی بلدي چې لنه یره ختم شي او کته خبره تاسو مونږ جنکه ته کوي چې بیا جنکه سکول ته نه راولو ما ته پرنسپل وی چې کدی نه پسې دا خبره وکړه نو کړای نه بیا به سکول ته ډیوټي لمراده ما هغه ته بغیرت لا بیا په سکول کې ډیوټي کې استفاده ول دا زموږ حالت پلار په خپل وای چې د ما جنې دې سره بلد شي د ما لور دې بلد شي مور په خپل وای د ما لور دې حالت سره بلد شي شریعت سوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم خدای د کور نوزي یوازې بنوزي کنه دې سفر یو فتنه ني لکه په دې گاون کې یو زنانه بل کړه دی بل کړه زی او فتنه ني بیا خیر او چې بار لګ مزل پکې زیات یو فتنه نو خامخازي رحم محرم به وسره زوی به وسره خاون به وسره هغه څوک به وسره چې مستقل نه کې وسره نه کېږي لکه زوی شو رور شو داخلك به وسره او چې چا سره مستقل نکاح خپل خو یې خو نکاح وسره جایز ده د ترزوي د مامازوي د ترورزوي دې سره تل بالکل منل یو حرام دا ګناه ده دا لوی فتنه خو موږ ته به ستره به پردګي جوړ کړه
خو که لرې په نسب کې چېرته لرې خپلې مینه مونږ وایو دا مې واره دی، لرې وایو هلکه دا مې خورایې دی، کور ته را دننه کړو د هغې نه مصیبت جوړ شي، هغه که را خویندې لوڼه پرېږدو هغې نه مصیبت جوړ شي. فتنه خو مونږ د دې هم جوړه دې جوړه د شریعت په اصولو عمل کوه، قسم په خدای که هېڅ فتنه هم جوړه شي. مونږ د شریعت په اصولو عمل نشته، شریعت هم شاته پرېښی دی، هېڅ هم نشته. د تره د دوی نه ستر، د ماما د دوی نه ستر، د ترور د دوی نه ستر، یو شی دی. که فتنه جوړېږي د تره زوی دی یا د ماما زوی دی، بعضې خلک داسې اوسېږي په کور کې دننه هر څه شریک او کاروبار یې شریک، نو دا د مخ دا ستر د ضرورت هغه ضرورت ته فتنه ته جوړېږي، بیا شریعت لږ گنجایش ورکړی هم یوازې به ورسره په کور کې نه د جنۍ مور کوي، د جنۍ ورور وي، د جنۍ خاوند وي، السلام علیکم وعلیکم السلام، لاس په نه ورکوي، لاس ورکول نشته. لیور سره هم یو دی سفر ګناه ده په شریعت کې. نبی علیہ السلام مبارک نه تپوس شو لیور وی الحم اخو تبیدا الموت هلاکت دی. جنکه به لیور سره په موټر سایکل سوري شوزي به وکړ وسره لیور به سره په سیټ یو دی ناس ته پلا کړی به بوزي. شریعت کې بالکل منع حرام دا ګناه ده. بل دا ګناهونه موږ راغشتي په مخ خدای نه موږ نه یریږو. لیور سره ناسته د ماما دوی سره او خي سره د ترور دوی سره په لار سفر کول چورلټ په سلور مذهب ناروا حرام. شریعت هم شاته وګورئ، دین هم شاته وګورئ، ځان ته وایي مسلمانان، نو دا فتنې خو شروع دي که او که مزل زیات و یریږي یوازې به نه بوځي، خامخا به ورسره دي، پتلو به مو سره دی پراتو. او دا مې راته مخکې ویل جنکو سره موبایل مه پرېږدئ، د جنکو موبایل ته څه ضرورت دی؟ د سړو هم ضرورت نشته، خو بس په مجبوري ده داسې حد ته خبره رسېدلې ده چې خلک پکې ګیر. د جنکو موبایل ته ضرورت څه دی؟ پخوا جنکو سره موبایل ویسي، بعضې پکې لا داسې خلک هم بې غیرته شته کوېدن به وکړي لا نکاح به هم نه کړی او په ګفټ کې به خپلې بیبي له موبایل ولېږي. دا موبایل مې دله په ګفټ کې در ولېږه او ایزي لوډ ورته وایي که څه دا به راته کومه ما سره به پرې خبرې کوې، بل چا سره به نه کوې. پیشو ته یې غوښه کېښوده چې دا ورته ته ګوره او خورئ به نه، خورئ به نه، ورته نیغ نیغ ګوره. دا موبایل مې در ولېږي ایزي لوډ به هم درته کېږي، خبرې به صرف ما سره کوې، بل سره ابې بل چا سره تین تار برابر کړي چې تا دې خبرې کې بل سره تلي. دا هم ډېرې تاسو به هم لیدي او ما ته هم پته ډېرې لاړې. دا ولې بې غیرتي شروع ده؟ دا خو د غیرت خلاف ده، د شریعت خلاف. شریعت او غیرت، شریعت او حیا، اسلام او حیا لازم ملزوم دي. چې حیا دې وغورځول اسلام هم لاړ ختم، غیرت دې وغورځول اسلام هم لاړ ختم. نو ګناه اسبابونه به ځان ساتې، نو خدای به دې د ګناه نه ساتي. او که د ګناه اسبابونه ځان نه ساتي او ته وایې چې ما خدای د ګناه نه وساته، نو قصه دې بیا ګرانه ده. دا ګورې بعضې وخت ډېر خطرناک جرم شي. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي دي د دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن بانګ به وي، منارې په سر کې به بانګ. نو شریعت لیکلي دي چې یو سړی په یو کوټه کې بانګ وایي، په یو مناره کې کوټه کې، نو د حي علی الصلاة او حي علی الفلاح لپاره د هغې نه بار که سر وباسي نو خیر دی چې خلک اواز ووري. نو دې بانګي کاکا چې به بانګ وي حي علی الصلاة نو مخ به دې طرف ته وایسته او حي علی الفلاح به دې بل طرف ته وایسته. د دې جومات په ویښ کې د یو یهودي سړي کور و، د چې څنګه بانګ کې د حي علی الفلاح لپاره څنګه مخ وایسته، هغه کور کې یو جنۍ او په هغې نظر ولګېد. بزانیم بانک په خدای دې پکې خیر واچي چې لاسین بیا خلاص کړي، چې بانک یې څنګه خلاص کړه کلکې نه سر ورته کړ اجینه ته نه مجبور دا جنین په نظر شو. بانګي بابا څه کې پردو کورونو ته ګوري، نو ته سو یاره به زما سره محبت پیدا شو مې دي او ډېر ځاته مې خوښ شو. زبابا خدای ته وګوره نیک بخته د سلوا د ماده نیکه په دې او د ستاد نو سه په دې شرمېږم نه د نیک بخته پردو کورونو ته ګوري. یاره دا څه بو کو دا کار به حلال کو وادر سره نه بابا او تاسو وس نکاره سره بابا په قلار کې نه خدای ته وګوره ته مسلمانې او د خو يهودانه ما زمو استاد دې کا کم ځای کېږي وینا اوس مسله خو ته معلومه ده. زمونږ په شریعت کې د يهودي جنې سره او د عیسائی جنې سره اهل کتاب سره نکاح جایز ده. او چې تاسو شرط وې پیسې وې کور وې سره در کالی چې صدق خوخې دل در کوم خو مهرباني کوم سره نکاح اجنه وته بیا په مينتونه چې بابا ته اخر ځان ته ورته خدامه د نکاح په ځای درې د نو سه په دې د مستحکم یاره ته چې سوې چا سره خو بواده کې څومره پیسې او څه چې غواړي در کوم مهرباني وکړه ما ته غواړه کې د نکاح اجنه وته ګوره د يهودانه ما وی خیر دمانی کار سره کی جیز ده وستاره سره کیږي خو مال دما غیرت اجازه نه راکړي چې د يهودي نه ماسي بل چاته نکاح شي. زه به يهودي ته نکاح کېږم مسلمان ته نه په نکاح کېږم. زه یې نکاح سره کوم خو په یو شرط کله ایمان دې پرې نه راځه يهودي شه راځه نن نه خځه او د چې دوه راځه بس خپل مولا باندې نکاح وتړو دا اوس نه خځه خو يهودي شه وی ګوره بل شرط لګاو او یاتیا کال شپې ته باندې مې ویلي او بلا منځونه او صدقه او کسب دار له مغر کو وی بل شرط نشته هو دا شرط مې باندې راځه اوس نه خځه به صلاح دې خځه او کدا شرط نه مننو مهرباني وکړه پردو خدای ته مګون وی ګوره سوچ پیو کوي ما په سوچ کړی وی خدای يهودي شوم دراله
و چې يهودي شم درلمه وی راځه دا پوړی نه اوخوی در خطا شو زمکې له سر د لاندې راغی او دا سټ یې ولګېد مردار شو وخت هم دغه مقرر وکنه که يهودي شوی نو جنت الفردوس کې بناستو ځکه بانګ غوندې بهترین عمل وکړ او دس کې خلک منزل رابلي لا اله الا الله الله اکبر یې پخلو نو جنت ته روانو لیکن دا ګنده نظر د وجه نه کم خو الله ایمان هم لاړ خلاص شو او دوزخ ته وخوت د دوالو جهانو مبارک سردار چې مونږ ته کومه لار ښولې د قسم دی هغې کې د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم پکې خیر نو د دې اسبابو نه ځان ساتئ بچي په هغه سکولونو کې مه داخله وی چې کوم کې هلکان او جینۍ مخلوط سبق وایي په بچو په جینکوله مو بیرې مه ورکوئ جینکۍ چې د کور نه بار ته وباسئ په خپله ورسره دی یوازې مه پرېږدئ بازارونو ته سوداګانو لی مه پرېږدئ په خپله سودا او که ضرورت یې ورسره په خپله ځه پرده کې بوځه او پرده کې راوله دی که ډېره لویه حیا ده بې پردګي مه کوئ او چې چا نه په شریعت کې ستر فرض واجب هغې نه ستر کوئ بې ستري مه کوئ دې کې ستا حیا هم دی دې کې ستا شریعت ستا اسلام هم دی او ستا دین هم پکې دې کې محفوظ دی د قتل سزا په توره وال شو مرتد چې ایمان پرېږدي او کافر شي او توبه نه باسي په توره تې سر به وی لیکن کوم انسان چې د زنا مجرم دی نو هغه مرګ په سنګسارېدو دی دومره خطرناکه سزا ده دومره سخت مرګ دی دې نه اندازه ولګوي جرم سخت دی رب العالمین ورته او چې هلکانې د هغې دپاره سل درې دي سل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة سل دريه وحي او ولکه په رحم مراوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په عمل شوی دی صحابه په زمانه کې په عمل شوی دی او زموږ په وطن کې به ځکه نه کېږي چې نظام د اسلام نشته الله یې د اسلام قانون راغلی اسلام تمشا کړی دا دین تمشا کړی دا نو دا د خدای غضب او قهر کې مونږ پراته یو او زموږ د شریعت نه دا ظالمان خبر دي دا غیار هغې کوشش کوي چې راشه مسلمان د وهلو دپاره داسې نشي والی د نبي علیه السلام وینا ورته معلومه چې فحاشي به د ملي پکې رایجه کا چې دی بې حیا شي او حیا ته لاړ شي بیا به نبي علیه السلام فرمایي چې کله تاسو نه حیا پورته شوه نو داسې به شی چې لکه مرداره باندې خلک دا حیوانات راغونډېږي کافر دقه چې به باندې راغونډېږي غوښې به هم تختوي هغې ته ورو لاره ووایي بهر کیف الله دې مونږ د بې حیایو نه او د بدعملو نه محفوظ وساتي او پروردګار زمونږ د حیا او د عزت او د اولاد او د بچو د لوڼو خویندو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي خدای مونږ د رسوایۍ او د بېعزته ژوند نه په امن او امان کې وساتي الله زمونږ د وطن نه دا فسق او فجور ختم کړي خدای د عوریانیت او بربنډتوب ته ختم کړي الله که څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي که څوک قرضداران دي د فراخ د حلال رزق نصیب کړي او د نومې ګناه نه چې د الله او د رسول خلاف پکې وي الله د هغې نه په حفاظت کې وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي نو دې دپاره تاسو دا ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د سره هم پریس کړئ. جزاک